یوه ورځ به پوهه شي او وبه وایې څوک و چې نشته، څوک و چې زړه مې پسې درد کوي، څوک و چې زړه یې غواړي، څوک و چې د زړه دنیا مې پرې ودانه وه. داسې ډېرې جملې به دې په ذهن کې تېرې راتېرې شي، خو هغه وخت به هېڅوک نه وي. له خپله ځانه هغه شوي سوالونه به دې قرار ته نه پرېږدي. د یو ساړه اصولي سره به زما نوم خولې ته درشي. ستومان پوهېږې هغه وخت به مې یوازې څو لنډې جملې پر فیسبوک او پر انسټاګرام پاتې وي چې ستا لپاره مې لیکلې. پوهېږم چې د هرې لیکنې په لوستلو به دې د زړه دردونه او د سترګو اوښکې زیاتېږي، خو هېڅ به ونه شي کړی، ځکه هغه وخت به زما نوم زما هغه دنیاګۍ چې ستا لپاره مې پکې هر وخت نوي ګلان کرل، ټول به خاورې شوي وي. خو ته به ډېره دردمنه شې او د قبر تر سره به مې یو څو ستړي آهونه وکړې. نه پوهېدم، نادانه وم. ژونده د زړه قرار، د ژوند خوښي، د رنګونو دنیاګۍ دې راته ونړوله. ولې ژونده ما هم واخله، ما هم واخله. دومره مې وژړل دا ستا د بېلتانه له درده، دومره مې وژړل دا ستا د بېلتانه له درده، او سترګې چې پټې کړم خوږېږي مې باڼه له درده. ته راته مه وایه چې ولې دې خوبونه نشته، ته راته مه وایه چې ولې دې خوبونه نشته، او ته راته ووایه څوک به څنګه شي ویده له درده. دومره مې وژړل دا ستا د بېلتانه له درده، او سترګې چې پټې کړم خوږېږي مې باڼه له درده. سترګې چې پټې کړم خوږېږي مې باڼه له درده. د قبر خواته راته راشه، او که دیدن نه وي راته پورته کړې لاسونه، که دیدن نه وي راته پورته کړې لاسونه.